ما په عقیده باندې یوازې ادب او سیاست نه دی بلکې د دې سره دریم څیز معیشت هم دی او دا یوه ټرایکه جوړوي یو درې ګوټی دی چې دا درې ونه په دغه درې ګوټي کې تاویږي او راتاویږي د یو بل نه په دې کې د ټولو نه وړاندې چې دی هغه معیشت دی د معیشت نه مراد زمونږ ګټه وټه موږ ته ډوډۍ څومره راسي موږ سره د ژوند سهولتونه څومره دي زمونږ وسایل څومره دي د هغې نه موږ ګټه څومره اخیستې ده دا زمونږ دغه وسایل زمونږ ضرورتونه پوره کوي او که نه پوره کوي دې ته ویلی کېږي معیشت او دا دومره زیات ضروري چیز دی معیشت چې د رسول علیه السلام حدیث دی چې د مسلمان یا انسان د دوزخ یا د کوپر ترمنځ یو نری پرده ده هغه څه شی دی هغه غریبي ده پښتو کې موږ متل کې ووایي لیونی د لارې اوړي وږی د لارې نه اوړي او د بابا فریدګل شکر رحمت الله علیه وینا ده چې د اسلام پنځه بنا نه دي یوازې شپږم بنا پکې هم شته دا مونځ روژه حج زکات خو هر چاته معلوم دی خو هغه وایي چې پنځم رکنه ډوډۍ ده چې کله ډوډۍ نه وي شپږم جیاو شپږم رکن چې د اسلام دی هغه ډوډۍ ده ځکه چې دا ډوډۍ نه وه نو په مانځه کې هم ډوډۍ ټپ ټپ راځي په حج کې هم د ډوډۍ ټپ ټپ دی چې خپله خېټه د سړي نهره پرته وه نه د ګاونډي غم کولی شي نه د ملک غم کولی شي نه د خپلې ازادۍ غم کولی شي نه د مسلمانۍ مخې ته بوی شي هغه به غونډه ورځ د دغه خېټې نه تاویږي راتاویږي دغه معیشت د دې اثرات او د دې پلوشې موږ ته په ادب کې ښکارېږي یعنې موږ چې څه وایو یعنې د دې پورې چې موږ خپل خوب چې نو د خپل اقتصاد سره سمینو دا خبره په ذهن کې کینې غریب سړی چې خوب ویني نو هغه د عربو د شیخ سره څوکیداري یا ډروري نیولي مالداره سړی چې خوب ویني نو هغه وایي زه د صوبې وزیر اعلی یم یا د ملک صدر یم یعنې زمونږ خوب هم زمونږ د اقتصاد تابع دی نو له دې خاطره چې موږ وایو چې دغه اقتصاد په دې ملک کې په دوه ډوله دی یعنې په دوه طبقو کې تقسیم دی یو استحصالي طبقه ده یو استحصال شوې طبقه ده یو هغه چې په ټولو وسایلو باندې مامور دی یو هغه چې له ډېرو وسایلو نه محروم دی یو هغه دی وایي چې څه وخورم بل هغه دی چې د کمې وخورم په داسې حالاتو کې چې دا ټولنه روانه دا به د اړي ګړي ښکاري دلته به بدنظمي دلته به امن نه وي دلته به اړی ګړی او دغه اړی ګړی به څوک راچوتی ادب به یې راچوتی یعنې د ادب د اقتصاد سره ډېر زیات تعلق دی اوس دغه ادب څه شی دی په دې باندې یو دوه خبرې که وشي ادب د حزب نه وتی دی حزب وایي شاخ تراشۍ ته یعنې د خپلو خبرو نه د خپل کار نه د خپل کردار نه د خپل لیک نه ناکاره څانګې لرې کول ناکاره اړخونه لرې کول او ښه په هغې کې ور اچول د دې دپاره چې دغه ونه که موږ شاخ تراشي کوو د دې خاطره یې کوو چې دغه ونه تناوره شي طاقتوره شي بارداره شي ګلونه پکې سیوا شي چې ښایسته هم شي نو دغسې ادب چې موږ په اصطلاح کې راولو چې زموږ وینا زموږ لیک زموږ کردار هغه ښایسته شي بدګړې ترې لرې شي ښېګړې پکې رادننه شي نو د ټولو نه وړاندې که د هغې دپاره فکر ضروري دی نو د فکر کمی هم پکې د راتلو مناسب نه دی او فکر به د کوم ځای نه راځي د دغه اقتصاد نه به راځي موږ په دغه ادیب او شاعر به دې ته فکر کوي چې زه غریب ولیم شاهین صاحب په رڼا واچوله چې زه په تورو مربلو کې ولې په توره کوټه کې ناست یم زه په دې سپینو سپینو واورینو سرونو کې ولې سپینه جامه نشم ګرځېدی یا رحمت شاه صاحب چې وایي زما کور کلی د خزانو نه ډک دی زه به مزدورو پسې عربو ته ځم دا څیز به شاعر او ادیب رانیسي
دی به دغه اقتصاد په بنیاد باندې خپلې ټولنې ته ګوري چې دا لوړې زما د خولې نه چا تختولې ده. دی به د خپل سیاستدان رهنمایي کوي که سیاست لی راشو، ځکه چې سیاست څه شی دی؟ سیاست مونږ خو یو دا زمونږ اصطلاح ده چې یو بل ته دوکې ته وایي، خو د سیاست خپله معنی د سلیقه‌مندي او د روسو د دې تعریف چې کړی دی هغه دا دی چې د اجتماعي مسلو په داسې حکمت عملۍ سره حل راویستل چې غوره نتیجې راوړي. یعنی سیاستدان د دې معاشرې ډاکټر دی، ادیب هم ډاکټر دی، شاعر هم ډاکټر دی، سیاستدان هم ډاکټر دی. شاعر به د دغه مرض تشخیص کوي، ډاکټر به ورله علاج کوي. دا دواړه زما ډاکټران دي. دا دواړه یو سوشل ډاکټر دی، دا یو به ورته فکر خورئ. شاعر او ادیب به سیاستدان ته د دې قوم ستونزې بیانوي او په دې قام کې به د دغه ستونزو د دغه مسلو آګاهي او شعور پیدا کوي. دا به ورته په ډاګه کوي چې د پښتنو په خاوره باندې آیا ځمکه خوځېدلې ده که سیلابونه راغلي دي؟ ولې د ده 15 لکه کسان د خپل کوره وتلي دي او په کراچۍ کې ناست دي؟ دا شاعر به ورته دا خبره کوي چې په دې پښتنو په کور باندې څه شوي دي چې 15 لکه پښتانه په پنجاب کې ټالونه، ګاډۍ او وږي خرڅوي. دا شاعر او ادیب به ورته دا خبره کوي چې 2.5 لکه پښتانه په متحده عرب اماراتو کې په هغه شګو کې ولې کار کوي چې په کم کې 2 منټه ګیلاس په شګو کې پاتې شي نیوی سړی نشي. دا شاعر او ادیب به زما دې سیاستدان ته دا خبره کوي چې 15 لکه پښتانه چې په خپل کور کې د کور کالي خرڅ کړي دي، میخه خرڅ کړې ده، کور یې ګاڼه کړی دی او دی عربو ته تللی دی او د کپیل په غلامۍ کولی دی. دا به د خپل سیاستدان ته وایي. خو د دې تر څنګ به دا شاعر او ادیب خامخا دې قام ته وایي چې بیدار شه، خپل غل وپېژنه، استحصالګر وپېژنه، د خپل غریبۍ خامخا هغه ذمهوار کس وپېژنه. د دې قوم رهنمایي به کوي، دا قوم به لښکر کوي، دې قوم ته به په غوږونو کې انګۍ جوړوي، دې قوم ته به د شعور نغارې وایي، دا قوم به دې ته مجبوره کوي چې ځان ته لیډر پیدا کړي. او د دغه قام چې د کومه تربیه وکړه، د دغه قام چې کومه د فکري شعور ورکړه، په نتیجه کې به دغه قام دومره پوه شي که دغه لیډر یې تیندک وایي نو دی به رانیسي. لا زمونږ شاعر او ادیب دغه مقام ته رسېدلی نه دی. زه یوه خبره کوم، دا لا هغه مقام ته نه دی رسېدلی. حالانکې د دې سابقه ډېره پخوانۍ ده. پکار دی چې شاعر او ادیب د شعر او ادب د اهمیت سابقه او تاریخ ولولي. تاسو ته معلومه ده چې په یونان کې چې سټي سټیټونه جوړېده، په هغې کې د افلاطون، ارسطو او سقراط لاس دی چې هغو لیکل کړي وو، هغو لټریچر زېږولی وو، هغې علم مخې ته راوړی وو او په هغې په نتیجه کې د یونان خلکو ځان ته سټي سټیټس جوړ کړي وو، یعنې واړه ریاستونه یې جوړ کړي او باقاعده به هغه د شورا لاندې چلېده. یعنې د دې قلم، د دې شعر، د دې ادب دومره اهمیت دی چې پیغمبران راغلي دي هم د ځان سره ادبي کتابونه راوړي دي. د داود سره زبور دی صاحبه، که نه وحی هم راتله، الهام هم کېده، دا زبور یې څه پسې راوړی دی. د موسی سره تورات ته صاحبه، که نه په هغه باندې یو فرشته ځي او بله ول راځي. د تورات ته څه ضرورت دی؟ خو د لیک ضرورت دی، د لفظ ضرورت دی، د آګاهۍ ضرورت دی. د رسول علیه السلام سره قرآن شریف دی او کم قرآن شریف چې د ادب پانپاله ده، هم د دې په بنیاد ورته د مکې خلکو جادوګر ویلی و، د دې په بنیاد ورته خلکو شاعر او ادیب ویلی و، که دا ادبي لیک نه وی. یعنې د دې اهمیت تاسو ته اندازه لګي چې دغه شعر او ادب په انسان کې کومه جذبه پیدا کوي، کوم اوده ضمیرونه چې دي هغه په دې ویښوونکو ګوتو باندې تخنیه او راپاسوي. یعنې د دې تاسو د علامه اقبال قصه وکړه. زه خو علامه اقبال په بد نه وړي، خو قومي شاعر نه دی، پاکستانی شاعر دی. قومي شاعر زموږ خوشحال بابا دی.
ستا په دې ملک کې چې د پښتنو کم سابقت را شوې ده، کدي د پیرنګي سره مقابله کړې ده، کدي د سیک سره کړې ده او کدي د بل چا سره کړې ده د هندوستان سره، نو هم پکې تاسو د ادب اهمیت انې د ملالې ټپټولو ته معلومه ده. د هغې په نتیجه کې سیاست مخې ته راغلی دي که نه دي راغلي؟ پښتنو خپلواکي اخیستې ده که نه ده اخیستې؟ نو د ادب او د سیاست په منځ کې تړون تاسو ولید که نه دي؟ د ښکارندوی چې کوم یو قصیده ویلې ده د شهابالدین غوري چې هغه په پانیپت کې د هغه ملګري د شکست سره مخامخ کېده، نو هغه یو قصیده وویله، پښتانه رانیغ کړه او هغې د پانیپت جګړه وګټله او هغه راجا کوم یو و هغه چوهان چې و که نه چې راجا څه نوم یې و پرتوي راج چوهان، هغه چې شکست ورکړی دی هغې کې بنیادي د دغه ښکارندوی د قصیدې لاستی وه. مونږ چې سیک له کومه شکست ورکړی دی او پښتانه په هغې باندې مونږ راچوت کړي دي، خپله خپلواکي له سیک نه که مونږ اخیستې نه ده، جدوجهد و جاري ساتلی دی، د ازادۍ دا جذبه به مونږ کې چا ساتلې ده، نو هغه د چاربیتې شاعرانو ساتلې ده چې د سیک خلاف یې خلک راپاڅولی دی. زمونږ خوشحال خان بابا ته تاسو وګورئ، هغه د پښتنو د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره د مغولو خلاف چې کله کار کوي نو د څه نه کار اخلي؟ د قلم نه کار اخلي. هغه موږ ته دا آواز کوي چې ازادي تر بادشاهۍ لا تېری که چې د بل د حکم لاندې شي زندان شي. دا فکر یې موږ له په شعر کې راکړی دی او بله هېڅ لیدلی نه شي په دا منځ کې یا مغول له منځه ورک یا پښتونخوار. موږ درسته په تاریخ کې ګورو چې کله باچا خان راپاسي د پیرنګیانو خلاف خپله ازادي اخلي، د ټولو نه وړاندې څه کار کوي؟ پښتون رساله وباسي. د ټولو نه وړاندې دا کار کوي چې په مدرسه کې خپل ډرامې چلوي د اکبر خان او د یو او د بل. تاسو ته معلومه ده چې په دغه مدرسه کې او ځای په ځای هغه لګیا د مشاعرې جوړوي، په هغې کې فضل محمود مخفي صاحب پیدا کېږي چې هغه د پښتونستان ترانې لیکي، هغه پکې ارمان کوي چې د پښتنو خپل ریل ګاډی پکار دی، د پښتنو خپل جرنیل پکار دی. دا اواز د سیاست ته مضبوطولو لپاره د کوم ځای نه راځي؟ د ادب نه راپورته کېږي، ځکه د دې دواړو د یو بل سره رشته نه ماتېدونکې ده. خو د بده مرغه تاسو یو 2 منټه به اجازت کوي تاسو. د بده مرغه چې څنګه زمونږ اقتصاد په طبقاتو کې تقسیم دی، دغه اقتصاد زمونږ په سیاست کې هم تقسیم دی. زما مراد دا دی چې دغه بالاتره او د کمتره یا د لوړې او د ټیټې طبقې چې په اقتصاد کې کم د یو بل سره لاس و ګریوان دي، د سیاست په میدان کې هم دغه دي. هغه کم چې د جاګیردارۍ په دور کې د چا په ځمکو قبضې کولې، خانې جوړولې، لږې به یې پراخه کړې، نوابۍ به یې جوړه کړې چې نور به یې پراخه کړې، باچاهۍ به یې جوړه کړې، هغه خلک سیاست ته راغله. هغه خلکو خپل دا ملک جاګیر وګاڼه، هغه خلکو له دې ملک تمام وسایل خپل ذات جیداد او خپل ذاتي ملکیت وګاڼه. هغه خلکو وغوښتل چې دا 20 کروړه عوام دې هم دغسې غریبې لکه څنګه چې د پخوا مزارې و، هم هغه شان د ده خوله بندې لکه څنګه چې پخوا د ده د مزارې وه، هم هغه شان د دې ناپوهی، جاهلي، امیدي او بیخي د خپل حقوقو نه د اګانۍ او د ده ته تمام وسایل زما په جیب کې پراته، زما په اکاونټ کې دي پراته، کله دې په سویس بینک کې پراته، کله دې په انګلینډ کې پراته، کله دې په بل ځای کې پراته. د بل طرف هغه غریب عوام چې هغه ټوله ورځ لګیا دي محنت کوي، څوک په عربو کې، څوک دلته کې، پلار سپینګیری لګیا دی، زوی ورته لګیا دی، کور زنانې وزګارې نه دي، خو هغه عجز پسې هره ورځ ډالر خیږي، هره ورځ هغه تباه و برباد دی، هره ورځ هغه ماښام سورت یاسین په ځان بوکي چې خدای پاکه په کور کې ناجوړه پیدا نه کړي، هره ورځ د هغه لګیا دی ګوتې شمېري چې ماشوم فیس به څنګه ورکوم او د کوم ځای نه به ورکوم، هره ورځ هغه په لوی رحیل کې د قرآن شریف تلاوت کوي او د خدای تعالی نه دا دعا غواړي چې د چا سره مې شر فساد را نه ولي، که نه د عدالت به بیا څه کوم. چې کله دا 2 طبقې مخې ته رالې، دا لاس و ګریوان دي، د دې سره سره شاعر او ادیب هم په 2 برخې تقسیم شو.
یعنی یو هغه شاعر او ادیب پیدا شو چې هغه د لینن خبره و چې ځینې ادب داسې دی چې د خلکو لاسونو ته د غلامۍ هتکړۍ شړنګوي، ځینې ادب هغه دی چې د خلکو د غاړو نه د غلامۍ هتکړۍ شلې او ګزاري. زه وایم اول دا شاعر او ادیب تربیه کیسې وه، اول ده ته وښایه چې باید ته څه وې څه وې چالی وې، ستا مقاصد څه دي، که د یوې سر د بلې خپې وي خو اوتې بوتې دي. د دې قوم ته لار وښایه، که تا ته په خپله لار نه معلوم قوم چېرته بي، ته دانشور یې، ته سترګور یې، تا ته پته نه شي خلک کم کم خطاب درکوي، ته د څه شي دانشور یې. اول شاعر دې ته کښېنه چې دا پښتانه څلور ځای ولې تقسیم دي، که نه په قرآن شریف کې خو د اتفاق خبره راغلې ده، وایي د الله تعالی لاس په جمع ماني، په قرآن شریف کې خدا الفاظ دي. موږ خو په کتابونو کې هم دا ویلي دي چې اتفاق کې برکت دی، نو بیا دا سویلي پښتونخوا زموږ نه ولې جدا ده. بیا زما اټک او میاولي ولې د پنجاب سره دي، دلته خو خدای رحم وکړه قبایل د دې صوبې سره شامل شو. لږ که زما شاعر په دې باندې پوه شي چې زه دا وایم چې په اتفاق کې برکت دی، نو پښتانه ولې بې اتفاقه دي، څوک یې ساتي، او دا پروپیګنډه ختمه کړی شي چې پښتانه په اتفاق کېږي نه. دا سید جمال الدین افغاني په هغه وخت کې ویلي چې بیخي قبولیت و، نن خو د الله رحم د ټوله دنیا یو کلی جوړ شوی دی، او دا چا وي چې دا پښتانه نه یو موټی کېږي، دا یو موټی کول غواړي، سړي غواړي، باچا خان غواړي، باچا خان. او به په ټانګه کې ناست یو څښا غوندې موټر ورسره او څادر به یې په اوږه په دې غرونو او په دغه باندې کوزېده راخوت، هغه د پیرنګي غوندې طاقت خلاف خدای خدمتګار په لکونو تیار کړو. یو ځای شي و که نه یو ځای شي مخلص په کار و که نه. موږ چې 5 وخته منځونه کوله، ملا یو غږ وکړي زموږ په اعتبار چې دی موږ له امامتي کې موږ پسې غونډېږو که نه غونډېږو، نو څنګه به، خو چې زموږ په یو سړي اعتبار نشته نو څنګه وکړو. د دغه اعتبار جوړولو دپاره وړاندې کردار د چا دی، د شاعر دی، د ادیب دی، دا د شعور خاوند دی، دی به ځان پوه کوي، دی به ولس پوه کوي، ولس به د دې جوګه جوړوي چې د ده لیډر کوم ځای کې نیندک وایي د مټې نه سي، ضرور خپلې فیصلې به نه کوي، د بند کمرې فیصلې به نه کوي. موږ دا قام مقلدین یو، مقلدین. موږ وایو زموږ پلانکي لیډر چې دا فیصله کړې ده دی پې ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو، که هغه مذهبي خبره که هغه قومي خبره که بله سیاسي خبره. دې تقلید تباه و برباد کړو. په کار دی چې دا شاعر ما پوهږي چې زما اصل مسایل څه دي، زما لیډر په کم کم ځای کې خطا شوی دی، زه بیا رانسم څنګه دا جرأت په ځان کې پیدا کوم. دا جرأت په ما کې څوک پیدا کوي، دا به شاعر پیدا کوي، دا به ادیب په ما کې پیدا کوي. او چې کله زما سیاست ښه شو چې دا شاعر او ادیب زما رهنمایي وکړي، زه د خپل لیډر رهنمایي وکړم، په نتیجه کې به څه شی وشي، سیاست به د روس او د نظریې مطابق شي چې اجتماعي مسلې په داسې حکمت عملي سره حل کول چې غوره نتیجې راوړي. بیا به پښتانه د ټولې دنیا د سیالو قامونو په سیالۍ کې ودرېږي. بیا به زمونږ دا ځوانان چې زما ژبه د نصاب شوه، زما د روزګار شوه، زما د دفتر شوه، دا به سیاستدان کوي چې دا شوه نو پښتو به سیاله شي. موږ په ډېر فخر سره وایو چې موږ پښتانه یو، په ډېر فخر سره به وایو چې پښتو زما ژبه ده. په خپله ژبه کې به موږ تعلیم کوو، موږ به د دې قابل شو. موږ به د پردۍ ژبې نه ګرامر یادو نه به سپیلونه یادو، په نتیجه کې به موږ هم ترقي وکړو. د دنیا ټوله قامونو په خپلو ژبو کې کړې ده. پښتانه الحمدلله ده د هېڅ چا نه نالایقه نه دي، په خپله ژبه کې به ترقي کوي انشاءالله. چې زما سیاست ښه شو، زما سیاست د خاندان نه ووت، زما سیاست د څه نه ووت، د خاندان نه ووت. ما یو ارټیکل لیکلی په اخبار کې یوسفزی سردار کې 3 شرایط. زما سیاست د ملک سلیمان شاه شو. ملک سلیمان شاه نوم تاسو ټول اورېدلی، هغه د مرزا غلغ بیګ مخې ته 3 شرایط یې ښودلي. ما مړ که زما وراره پرېږده، نن زما لیډر وایي ما بچ که زما ولس مړ که. فرق شته که نشته جي؟ ملک سلیمان شاه دا خبره کوي زما قام وجنې ماتې مخکې مړ که چې زه وینه ویننم،
خو زما په لیډر باندې چې بده مرغه ډز وشي په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته وتښتي داسې شوی ده که نه ده شوی داسې ویلې ده چې هلکه اول زه مړ شم بیا د مقام مړ شم دریم شرط هغه دا و چې زما قبیله له دې ځای نه پرېږده چې ښځو ته بچو ته د هغوی مال او جایداد باندې لاس مه ور اچوه نن څوک داسې لیډر شته چې دا خبره وکړي د هغوی سره خو د فلسطین غم دی هسې وه د کشمیر غم د چیچ نه پکې ازادي ده ځینې کسان د بوس نه ورسره غټ غم دی داسې ده که نه ده جي دغه خبره دغه سیاست به کله راځي چې شاعر او ادیب پوه شي ګوره د دنیا ټولې معاملې شاعران او ادیبانو کړي که دا شعر او ادب اهم نه پیرو خان باندې شروع کوو درویزه به د خپل کاز دپاره نه کوو خوشحال خان به د خپل کاز دپاره نه کوو غني خان به د خپل کاز دپاره نه کوو د دنیا چې څومره لکه محفظ او د فراز نومونه واخېسته هغو د خپل تحریک دپاره هم د خپل قلم په کار کړی دی د دې خاطره د روس زار چې وځي هغه په شاعرانو پابندي لګولې وه او د برطانیې بادشاه باقاعده حکم کړی چې کم شاعر شعرونه وایي ژبه ترې پرې کوي که د دې اهمیت نه وي دې زمونږ اصلاح نشي کولی دې زمونږ نه انسانان نشي جوړولی په موږ کې د انفرادیت په ځای اجتماعیت نشي جوړولی په موږ کې د ځان پالنې په ځای ځان زارونه نشوه پیدا کولی په موږ کې د ځان د فکر په ځای د ټولنې فکر نشي پیدا کولی نو بیا به ادب د خلکو ادب نه وي د دې اهمیت بنو د دې خاطر زه په ډېر کلک باور سره وایم چې زموږ د معیشت زموږ د سیاست او زموږ د ادب ډېر کلک تړون دی د یو بل سره پکار دا ده چې زموږ شاعران او ادیبان په دې درې واړو خبرې ځان پوه کړي هله به ترقي کړي ډېره زیاته مننه